عنایت خان دا نظم دی ارشاد او افسانوي نظم دی خو مورا دی آفټر ریټایرمنټ د ریټایرمنټ نه پس اردو کې ورته سبق دوش وایي او پښتو کې لا پته نه لګي څه ټکي زیات شوی دی که نه خو آفټر ریټایرمنټ دا چې څوک ریټایر شي مونږ چونکې ریټایرمنټ طرف ته روان یو که نه نو داسې غوندې نظم خیر دا اوسنی نه دی دې خو درې څلور کاله کېږي چې ما لیکلی چې د دفتر د کشالو نه د مګیر شوم زه چې د دفتر د کشالو نه د مګیر شوم زه د فراغت ژوندون آغاز مې له ګلونو کړو کور کې به ما خپلې بوډۍ به ما ته کتل څوک به په بام باندې ولاړو چا به چا ته کتل کوم اننګي چې سره انار و اوس جری جری دی خو خپل قسمت باندې صابر وم دا زما دنیا وه ګنې دنیا خو رنګینو کې لامبولم زه هوسه تا ته مبارک شه زما ګټه ستا ده دا اخیری لمحې زما چې په مزو تېرېږي یو ورځ سحر کولې لوبې مې ګلونو سره فواره لاس کې کاکیاریانو ته سلام مې کول یو ورځ سحر کولې لوبې مې ګلونو سره فواره لاس کې کیاریانو ته سلام مې کوو یو مصنوعي باران شروع شو ګلان تاړي وهي لکه شاعر چې یار سنگار کړي بیا پې شعر ولیکي ما ترا یاد زما بچی شي چې واړه واړو ما بنجاري به په چمن کې پسې منډې وهي اوس دا واړه واړه ګلونه لوبه هم په دې چې زما په شاړ چوپال کې هم څه خوشبويي پیدا کړي کومه خلا چې د بچو په جدایۍ پیدا ده دغه ګلونه مې د ذهن دریچې روښان کړي په دغه سوچ کې زه دننه څه پسې لاړم هلته یو څو جینکۍ ناستې وې د ترور په خوا کې چې زه یې ولیدم نو خپل محفل برخاستې کړلو زما د خټو خپو ته بیا بیا په زیر زیر یې کتل لکه چې سوال کړي ما مهین فرش ابته ولیکلو زما بوډۍ ټاکي را واغسته مسکی غوندې شوه فرش یې صفا کړو د هغوی په خدمت بیا مامور شوه څه ساعت وروستو هغه ځای ته بیا ستون شوم زه په لا علمۍ کې مې فرش بیا په خاورو لید په لید کړو لا علمي څه خو اوس یاداشت مې بوډا شوي شانو بوډۍ مې بیا ټاکي را واخیسته مسکی غوندې شوه او په کمزورو مټو بیا یې فرش شیشه شیشه کړو زه د ګلونو او نسیم په تماشه ولاړم ما ته یې خپله د ځوانۍ مستۍ کیسه په یاد کړه دې کې مې پام کړکۍ طرف ته شو څه پوس پوس کېدل چا ویل ترورې ته ما ته خو په قهر نه شوې ستا څه قصور دی چې ته بیا بیا صفایانې کوه هغه د بیا بیا خپو سره ناولې خاورې راوړي ای د وفا مجسمو تاسو رضوان پیژنئ تاسو جنت او د جنت هغه دربان پیژنئ نو بیا لږ ورشئ د جنت خاتون ته دا سوال کېږدئ چې ستا نه مخکې به په دغه درشل څوک نه نوځي بوډۍ ځواب ورکړو چې ای نادانې خود کې خو یې دا کومه خاوره ده چې ته ورته ناولې وایې دا خاوره ډیره بختوره ده ته څه خبرې دا مې جانان د خپو سره ګورې راوړې نه ده بلکې زما جانان خو دی په اوږو بار راوړو دا مې جانان د خپو سره ګورې راوړې نه ده بلکې زما جانان خو دی په اوږو بار راوړو دی دا پیغام راوړو چې تاله مې جانان راوستی ته یې قبول کړه زه خو خاوره یم ریګونه بشم څوک به مې یو طرف ته نولي او څوک بل طرف ته زما نادانې ګاونډۍ ته په دې نه پوهېږي زه خو دا وایم چې دا خاوره مې په مخ ښکل کړې
یا ترې رانجه جوړ کړم چې دید پرې د بوډا خپل کوم چاته چې ما د ژوندانه نیمه صدۍ بخلې چا چې زما د لوپټې پیس کې اوچت ساتلې نو د ځان سره لږ شان مسکې شوم د ګلونو خوا کې ما ویل ای ګلونو ووایئ وفا څنګه وي هغه چې مونږ یې یادوو هغه هوا څنګه وي ما ویل ای ګلونو ووایئ وفا څنګه وي هغه چې مونږ یې یادوو هغه هوا څنګه وي ډېره مننه